دوستانو سلامونه، وخت مو بخیر. په دې ویډیو کې به موږ د فیسبوک پاڼې یا فیسبوک پیج چې ورته وایي د هغه نوم بدلول تاسو ته در زده کوو چې څنګه کولی شئ تاسې د خپل فیسبوک پاڼې نوم تغییر کړئ یا بدل یې کړئ. نو تاسې خپل فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او بیا به دې ځای نه تاسې سیټینګز ته لاړ شئ. سیټینګز اند پرایوسي باندې چې مو کلیک وکړه هلته تاسې یعنې سیټینګز سیټینګز باندې کلیک کول نه وروسته به تاسې لاندې راشئ او دلته به د پیج سیټ اپ په آپشن باندې کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړ دلته تاسې یعنې په سر کې نیم دی، فعلا د دې فیسبوک پاڼې نوم افغان اتلان دی. نو زه غواړم چې نوم یې ورته بدل کړم او افغان ټایګرز په نامه یې کړم. نوم بدلولو نه وروسته به تاسې په ریویو چینج باندې کلیک وکړئ. تاسې دلته یعنې فیسبوک وایي ریویو نیم چینج if you change your name you cannot change it again for 60 days. یو خبره مو په پام کې وي کله چې تاسې د فیسبوک پاڼې نوم او یا فیسبوک آی ډي نوم دا خو فعلا فیسبوک پاڼه ده، په دې کې هم د فیسبوک آی ډي په څیر کله چې تاسې نوم بدلوئ هغه ورځ نه تر 80 نورو ورځو پورې تاسې بیا نشئ کولی د خپل فیسبوک پاڼې نوم بدل کړئ. نو موږ به فعلا په سبمیټ فار اپروول باندې کلیک وکړو. کلیک چې مو وکړ دلته موږ نه به کوډ غواړي چې تاسې خپل کوډ دلته ولیکئ. دغه آپشن په دې فیسبوک کې یو څه موده کېږي اضافه شوی دی کله چې موږ پاسورډ بدلوو یا همداسې نوم بدلوو خصوصا. نو دې سره بیا موږ نه د موږ که په ایمیل مو جوړ کړی وي فیسبوک اکاونټ یا پیج نو زموږ ایمیل ته به یو کوډ راځي او که په نمبر مو جوړ کړی نو نمبر ته. نو فعلا ماته یو کوډ راغلی دی زما نمبر ته، زه به هغه ولیکم 1952. دا چې مې ولیکه هغه نه وروسته به په کنټینیو باندې کلیک وکړم. نو دې سره تاسې یعنې چې your name will be updated automatically if approved. نو زموږ نوم د فیسبوک پاڼې تغییر شوی دی د افغان اتلانو نه د افغان ټایګرز ته. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.